لا تحزن د اندېښنو په ګردابونو کې د هیلو او خوښیو څرک د عربي نړۍ د پیژندل شوي لیکوال ډاکټر عایض القرني د شاهکار اثر لا تحزن پښتو ژباړه چې استاد فرید احمد هلال کړې ده زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. په کور کښېنه. مسنون او شرعي ګوښه کېدل دې ته وایي چې له شرعي وزګارو او له ناسمو عقیده لرونکو خلکو نه ځان ګوښه کړی شي او له ټولو هغو شیانو نه ځان ګوښه کول اړین دي چې له الله تعالی نه دې لرې باسي، ځکه چې بیکاره او په لهولعب اخته خلک تا ته له بدمرغۍ پرته نور څه نشي درکولی، نو له دوی څخه د ګوښه کېدو په صورت کې به دې زړه ډاډه او روح تازه وي، ماغزه به دې ښه کار کوي. له هغه څه نه ګوښه کېدل چې د خیر او اطاعت په وړاندې خنډ کیږي یو په زړه پورې علاج دی چې د زړونو طبیبانو تجربه کړی او زه به یې درته وښیم. فساد له بنډارونو په ګوښه کېدو کې د عقل پیاوړتیا د عزت او ناموس ساتنه ده. غوره مجالس او اختلاط، لمنځونو او جماعتونو ته راټولېدل، د علم او خیر په چارو کې برخه اخیستل دي. د لټۍ او بیکارۍ له ځایونو نه ځان لرې وساتئ، په خپلو تېروتنو وژاړئ، خپله ژبه په واک کې وساتئ او قرار په کور کښېنئ، ځکه چې له بیکاره خلکو سره ناسته ولاړه د ځان په خلاف جنګ او خپل داخلي امن بربادول دي، ځکه چې ناپوهان هسې اوازې او چټیات خپروي، فتنو او حادثو ته له ځانه مرچ او مصالې طبیع کوي، چې دغه کار یې د خلکو ترمنځ اندېښنې راپورته کوي او دغه اندېښنې انسان له مرګ مخکې څو ځله وژني. نو زما هیله دا ده چې په خپله کوټه کې کښېنه، د خپل کار سره کار ولره او د خیر په چارو کې پراخه برخه اخله، د شر او فساد په مجالسو کې له برخه اخیستنې ډډه وکړه. په دې سره به مو ژبې له پردي غیبته خلاصې او زړه به مو له سکونه ډک وي، ارزښتمن وخت به مو نه ضایع کیږي او له بدو ګمانونو به خلاص یاست. عوض له الله تعالی نه وغواړه. هیڅ داسې شی نشته چې الله تعالی ترې انسان بې برخې کړي او عوض یې ورنه کړي. په حدیث شریف کې دي که یو څوک په ړوندوالي صبر وکړي نو د دې په بدل کې به الله تعالی ورته جنت ورکړي. ژباړه: که د چا سترګې واخیستل شوې او صبر یې پرې وکړ نو په جنت کې به تر هغه غوره بدله ورکړي. په کوم مصیبت خواشیني نه ده پکار، ځکه دغه مصیبت چې د چا له لوري د هغه ذات د دې د عوض او غوره بدلې ژمنه هم کړې ده، په دې شرط چې صبر پرې وشي، ځکه په جنت کې به صبرناکو خلکو ته ویل کیږي. ژباړه: پر تاسې سلامتیا ده، څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست، د هغه په برکت نن تاسې د دې وړ ګرځېدل یاست، نو څه ښه دی دغه د آخرت کور. په ابن کثیر تفسیر کې له سعید ابن جبیر رحمه الله نه نقل دی، هغه فرمایي چې انا لله و انا الیه راجعون. د لوستو لارښوونه یوازې د امت ته شوې، یعنی د دوی ځانګړنه ده او تیر امتونه سره له خپلو پیغمبرانو له دې نعمت نه بې برخې ول. همداشان یو ځل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پیزارو مزی وشلید، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم انا لله و انا الیه راجعون وویل. صحابه وپوښت چې آیا دا هم څه مصیبت دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل مؤمن چې له هر ناخوښي کار سره مخ شي د هغه لپاره هغه یو مصیبت دی. له ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي که په تاسو کې د چا د بوټانو مزی وشلیږي نو انا لله و انا الیه راجعون دی وایي، ځکه چې دا هم مصیبت دی. همداشان له ابن عباس رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چا چې د مصیبت پر مهال انا لله و انا الیه راجعون وویل نو الله تعالی به یې د مصیبت تلافي وفرمایي، آخرت به یې ښه کړي او د ضایع شوي شي په بدل کې به ورته تر هغې ښه ورکړي. نو له دې عمله پکار ده چې د مصیبت پر مهال انا لله و انا الیه راجعون د معنا او مفهوم په پانوي وویل شي، ځکه دا د الله تعالی د لورینې او په غوره بندګانو کې د شمیرېدو لامل دی. موږ باید د صبر پایلې او اجر ته وګورو. فرمایي ژباړه: موږ باید د صبر پایلې او اجر ته وګورو. ژباړه: چې پر هغو به د هغو د رب زیاتې پیرزوینې او رحمت وي او همدغه شان خلک پر سمه لار روان دي. د دې نړۍ ژوند لنډ او تنګ دی، خزانې خوارې او سپکې دي، د آخرت لورینې سترې او همیشنۍ دي. چا چې دلته مصیبتونه وګالل په آخرت کې به یې سوکالي په برخه شي، څوک چې دلته ستړی شو هلته به دمه شي. د دې نړۍ مصیبتونه هماغو خلکو ته درانه او ستر ښکاري چې دې نړۍ ته په درنه سترګه ګوري او تر خپلې اندازې زیات ارزښت ورکوي. د دغې نړۍ پر مصیبت اخته باید خپلې پایلې ته ځیر شي. ژباړه: بیا به د هغو ترمنځ یو دیوال حایل کړی شي چې په هغه کې به یوه دروازه وي، په هغې دروازه کې دننه به رحمت وي او د باندې عذاب. ایمان ژوند دی. په ټوله معنا بدمرغه هغه څوک دی چې د ایمان رڼا او د یقین شتمني نه لري.
دغسې خلک همیشه نامراده، خوار او ذلیل وي. ژباړه: او څوک چې زما د ذکر یعنی قرآن نه د نصیحت له درس نه مخ واړوي، د هغه لپاره به په دنیا کې تنګ ژوند وي. په رب العالمین ذات ایمان لرل نفسونه له غمونو او نهیلیو خلاصوي او بې ایمانه ژوند هیڅ خوند نه لري. ملحدین او بې ایمانه خلک په خپل ژوند تنګ وي، ځان پرې بوج وي، خو د خلاصون لار نه مومي. امام احمد رحمه الله د نوف بکالی له خولې وایي چې 2 کسان د ماهیانو په ښکار پسې ووتل. په دوی کې یو مسلمان او دویمي کافر و. کافر د دام خورولو پر مهال خپل معبود را بلل، سره لدی به دام له ماهیانو ډکید او مسلمان به د دام خورولو پر مهال الله تعالی را باله، خو بیا به هم په دام کې هیڅ ماهی نه نښته او دام به تش راوخود. دا لوبه تر ماښام همداسې روانه وه. په پای کې د مسلمان په دام کې هم یو ماهی ونښت. هغه په نزړه له دامه خلاص کړ، نو هغه ماهی هم له لاسه اوبو ته ټوپ کړ. مسلمان ښکاري ته شلاسی راستون شو او هغه کافر ډیر ماهیان ښکار کړي ول. د دې اریانونکې پیښې په لیدو یو ملائک له الله تعالی نه پوښتنه وکړه چې ای زما ربه، ستا یو مؤمن بنده چې یوازې تا رابولي او هغه د داسې تشلاسی او بینوا راستنیږي او هغه کافر د دومره ماهیان ښکار کوي، د دې لامل څه کیدی شي؟ الله تعالی ملائک ته هغه ماڼۍ ورښودله چې د دغه مؤمن لپاره یې په جنت کې تیاره کړې وه او ملائک یې وپوښته چې آیا د دې ماڼۍ ترلاسه کولو وروسته به دغه مؤمن په ننني تشلاسي راستنېدو څه خواشیني ښکاره کړي؟ بیا یې هغه ځای وروښود چې په دوزخ کې د هغه کافر لپاره تیار کړی و او ملائک یې وپوښت آیا هغه دنیوي شیان چې په دنیا کې کافر ته ورکړل شوي هغه د دوزخ له دې تلپاتې عذابه ژغورلی شي؟ ملائک وویل ستا په ذات قسم چې داسې نشي کېدی. له اوږدو مشاهدو او تجربو وروسته عقل دې پایلې ته رسېدلی دی چې بتپالي، خرافات، کفر، لعنت او الحاد سوچه دروغ دي. رسولان رښتینی دي. ټوله پاچاهي او عزت د الله سبحانه وتعالی په لاس کې دی. هغه پر هر څه قادر دی او څومره دی چې دغه ایمان قوي او یا کمزوری نو هماغومره نیکمرغي او سوکالي به دې په برخه وي. ژباړه: چا چې په تاسې کې نیک عمل وکړ، هغه سړی وي او که ښځه، په داسې حال کې چې مؤمن وي نو موږ به هغه ته سپېڅلی ژوند ور په برخه کړو او د هغه د عملونو به یې څو چنده ښه بدله ورکړو. سبحان الله. الله تعالی ایمان ته څومره ارزښت ورکړی، نو موږ ته پکار ده چې د دغې ارزښتمنې پانګې قدر وکړو او د څه ستونزې له امله بې همته نه شو. الله تعالی زموږ لپاره داسې نعمتونه تیار کړي چې نه د چا سترګو لیدلي، نه د چا غوږونه اورېدلي او نه د چا په زړه کې تیر شوي دي. خو الله تعالی مکړه که څوک دغه ارزښتمنه پانګه پر دنیوي خوندونو او راحتونو وپلوري او په دغه وخت کې ورته مرګ راشي، نو له مرګ سره به له داسې دردناکو عذابونو سره مخ شي چې بیا به د دوزخ په اور کې له ژړا او پښیمانتیا پرته هیڅ ترلاسه نه کړي. الله تعالی دې ترې موږ او تاسې په خپل فضل او کرم کې وساتي. آمین. نرمه لهجه. نرمي هر څه ته ښکلا وربخي او په یو شي کې د نرمۍ نشتوالی د ښکلا نشتوالی دی. په نصیحت، خبرو اترو کې نرمي او پر شونډو مسکا یو داسې صفت دی چې د نیکمرغه خلکو په برخوي او مؤمن د صفت پلوه د شاتو مچۍ ته ورته دی چې پاک خوري او پاک جوړوي او کله چې پر ګل کینی نو ګل نه ماتوي او الله تعالی د نرمۍ په بدل کې یو چاته هغه څه ورکوي چې د سختۍ په بدل کې بیخي نه ورکوي. په انساني ټولنو کې ځینې داسې وګړي هم وي چې مجلس ته پر راتلو یې ګډونوال خواشیني کیږي، ځکه دوی بد اخلاقه وي او ځینې داسې هم وي چې یو مجلس او تالار ته پر راتلو یې تود هرکلی کیږي. د خلکو زړونه ورته دعاګانې کوي ځکه چې هغوی په خپل ټولنیز ژوند کې له خلکو سره په راکړه ورکړه کې نرم او ښه چلند کړی وي او په تلو یې خلک یو تر بله پوښتنه کوي او د نشتوالي په صورت کې کمی محسوسوي. دغه ډول خلک په خپل عاطفي او نرمۍ سره د حسد دیوالونه نړوي، بدی هیروي، خو ښېګړه په یاد وي. له دې امله خلک ورڅخه په امن او سلامتیا کې ژوند کوي او د شر تمه ترې نه لري. ګواکې همداسې مسلمانان د بشپړ ایمان خاوندان دي لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي. ژباړه: کامل مسلمان هغه څوک دی چې خلک یې له ژبې او لاس نه په امن وي او کامل مؤمن هغه څوک دی چې د خلکو وینې او مالونه ورڅخه په امن کې وي. د الله تعالی په یاد زړونه ډاډمنېږي. ریښتینولي د الله تعالی خوښه د حقیقت بیان او د زړونو پاکوالی دی چې تجربه قوي دلیل دی. د الله تعالی ذکر د اجر له پلوه خورا ستر عمل دی چې سینې پراخوي. ژباړه: تاسې ما یاد کړئ، زه به تاسې یاد کړم. د الله تعالی ذکر په دې دنیا جنت دی، که څوک ورڅخه بې برخې شي نو له اخروي جنت نه هم بې برخې کیږي. دا د هر بری پر لور یوه مستقیمه تګلاره ده. د الله تعالی په ذکر او یادولو سره زړونه خوښي او ډاډ مومي. د اریانتا خبره دا نه ده چې ذکر کوونکي څنګه په ډاډ کې ژوند کوي، بلکې اریانتیا دا ده چې
د الله تعالی له یاده بې پروا خلک څنګه ژوند کوي؟ ژباړه: مړه دي نه ژوند دي او هغو ته هیڅ معلومه نه ده چې هغوی به کله دویم ځل ژوندي راپاڅول شي. ای هغو کسانو چې د شپې خوب نه درځي، له درده ژاړئ او د مصیبتونو ښکار شوي یاست، راشئ د الله تعالی نوم یاد کړئ. ژباړه: آیا شته ستا په علم کې کومه هستي د هغه سیال؟ څومره چې الله تعالی یادوي هومره به دې زړه ته ډاډ رسیږي، ځکه چې د الله تعالی په ذکر کې د توکل ټولې معناوې پرتې دي. الله تعالی نږدې دی، ستا غږ اوري، ستاسې دعاوې قبلوي، نو یوازې د هغه په وړاندې د خشوع او خضوع وزرې وغوړوئ او د خپل پالونکي لور ته متوجه شه، نو د دنیا او آخرت نیکمرغي به مو په برخه شي. ژباړه: په پای کې الله تعالی هغو ته د دنیا ثواب هم ورکړ او تر هغه غوره ثواب یې په آخرت کې هم ور په برخه کړ. کینه د کینسر ناروغۍ غوندې د انسان هډوکي شپېلوي او دا یوه داسې ناروغي ده چې ورو ورو روح او بدن دواړه د فساد په درشل ودروي او چا څومره ښه ویلي چې کینه ناک انسان راحت نه لري. کینه ناک د بېوزلتوب په څادر کې ظالم او د دوستۍ په جامه کې دښمن دی. کینه څومره بد او ناوړه شی ده چې تر هر څه له مخه خپله پر حسدګر برید کوي او وژني یې. زه خپل ځان او تاسې ته په ټینګار سره وایم چې له حسده ځان لرې وساتئ، پر نورو ولوریږئ، د الله تعالی د لورینې مورد وګرځئ. له نورو سره حسد کول د خپل زړه غوښې خوړل، د غمونو تازه کول او پر ځان د خوب حرامول دي. غمونه او اندېښنې د حسد زیږنده ده چې د سپېڅلي ژوند او راحت په نسبت پریکړه کوي او د الله تعالی انصاف ناسم جوتول غواړي او له شرعي منهج نه سرغړونه کوي. افسوس چې حسد پر یو داسې ناروغۍ اخته دی چې نه پرې ثواب مرتب دی او نه اجر، همداسې د اور په خوږلن کې ولاړ دی چې یا دی ومري او یا د خلکو لورینې له منځه لاړې شي. له هر چا سره مصلحت کیدی شي خو له حسدګر سره نشي. له هغه سره مصلحت همدا دی چې د الله تعالی له نعمتونو او لورونو څخه تنازل وکړي، خپل سپېڅلي خصایص او مناقب له لاسه ورکړي. که دا کار دی وکړ نو ښایي له تا څخه خوښ شي. بدلون د انسان په خټه کې د نوښت خوښول اغږل شوي دي چې له امله یې تل د نوښت په هڅه کې وي او په دې سره یې ستړیا له منځه ځي. د بیلګې په ډول په کور کې کټ، بستره او نور اړوند شیان پراته دي، نو ستا طبیعت په هغې کې د بدلون غوښتنه کوي. د انسان د دغې غوښتنې په پانوي الله تعالی په کال کې 12 میاشتې ټاکلي دي. په میاشتو کې اونۍ، په اونیو کې ورځې او بیا یې د سبا بېګا لړۍ، بیلابیل خوراکي او څښاکي توکي، بیلابیل ډول عبادتونه، دا هر څه خپله بدلون ته لاره سازوي. که دا بیل بیل شیان نه وای نو انسان به زړه تنګی وای. الله تعالی پر خپل ذکر د ټینګار په لړ کې فرمایي هغه خلک په ناسته ولاړه او په ډډه اوښتو سره د الله تعالی ذکر کوي، ځکه چې د بدلون په رامنځته کېدو سره انسان خوښي محسوسوي. ژوند چې څرنګ دی هماغسې ومنئ. د دې نړۍ ژوند له ستونزو ډک دی، ځکه چې نه د خپلې خوښې ملګری موندلی شي، نه کور، په هر څه کې به د ناخوښۍ څه ناڅه څرک وي. د دنیوي ژوند په لذتونو کې خړپړتیا ده، لنګر یې زیات دی، څیره یې تروه او طبیعت یې په بیلابیلو رنګونو کې ګډ دی. دلته انسان له ډول ډول پیښو سره لاس او ګریوان کیږي. میړه دی او که ښځه، پلار دی او که زوی، دوست دی او که ملګری، کور دی او که دفتر، هر چیرته خړوالی شته. د دغه ډول شرارت حرارت د سوال په اوبو سره سو کړه چې سر په سر پاتې شي او نور دی الله تعالی خیر پېښ کړي. الله تعالی په دغې نړۍ کې خیر او شر دواړه ایښي دي. په آخرت کې د خیر ښه پایله، صلاح او سرور یې په جنت کې راټول کړي دي، همدا شان شر او غمونه یې دوزخ ته ورټول کړي دي. په حدیث کې راځي چې ژباړه نړۍ او په نړۍ کې چې څه دي له مخې لعنتي دي، خو هغه چې د الله تعالی پر یاد بود، تعلیم او تعلم بوخت دي. پر شته شکر وباسه، په دنیوي چارو کې تر ځان ښکته خلکو ته ګوره او په دین کې تر ځان لوړو خلکو ته، نو هله به له ژونده خوند واخلي. له واقعیت سره سم ژوند وکړه او د خیال پر نیلي مه سپرېږه. دنیا چې څرنګ ده همغسې ومنه. کمال او بشپړتیا د دنیا شان نه دی. په نړۍ کې ته نشي کولی چې کامله ښځه ترلاسه کړي، ځکه چې حدیث کې راځي چې ژباړه یو مومن میړه باید له خپلې مومنې ښځې کرکه ونه کړي، ځکه که د هغې یو خوی یې ښه نه ایسي نو پر بل خوی دې ترې راضي شي. له همدې امله موږ باید د مصلحت رویه غوره کړو او یو بل ته نږدې شو، له بښنې او تېرېدنې کار واخلو او یو شمیر معاملې بیخي شاته وغورځوو. د راحت نسخه: ښي او کیڼ لور ته وګوره. د ډیرو غمځپلو خلکو اوښلنې سترګې به ووینې، لور په لور، کور په کور، هره سیمه او هره دره کې به د دردونو له امله زګیروي واوري.
نو هله به پوه شې چې څومره په مصیبت اخته شته او څومره صبرناک. ته یوازې نه یې، له تا پرته ډیر ناروغان شته چې له مودو راهیسې د دردونو پر بستره اوړي راوړي او د ځګیروي دروند غږ یې راخیږي چې په لیدو به یې تا ته خپل مصیبت لږ ښکاره شي. د زندانونو تورې خونې او سمڅې له داسې بندیانو ډکې دي چې له کلونو راهیسې یې لمر په سترګو نه دی لیدلی. دوی ته په کتو باور ولره چې دا نړۍ د مؤمن لپاره د زندان په څیر ده. یوه ورځ به دغه سترې ماڼۍ ړنګې وویني. د دنیا شپې ورځې له نیستۍ، مرګ، بیلتانه او ناروغۍ څخه عبارت دي. ژباړه: او تاسې ته څرګنده شوه چې موږ له هغو سره څه چلند وکړ او د هغو د مثالونو پر راوړلو موږ تاسې پوهولې هم وی. له خپلو مصیبتونو سره ځان داسې عادي کړه لکه یو صحرایي اوښ چې پر ډبرو او ازغیو هم چوکیږي. خپل مصیبتونه د چاپیریال له خلکو سره پرتله کړه. تر تا له مخه د زمانې په مسیر کې تللو خلکو ته پام وکړه. تا ته به د هغوی په پرتله ځان پاچا ښکاره شي. وګوره د اسلام ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې غاښونه یې شهیدان کیږي، پر سپېڅلې بیبي یې منافقان تورونه لګوي او یا تنه یاران یې شهیدان کیږي. کوډګر، کاهن، لیونی او دروغجن ورته ویل کیږي. دغه یو ازمایښت و چې دی ورسره مخ شوی و او تر د له مخه زکریا علیه السلام وژل شوی، ابراهیم علیه السلام اور ته غورځول شوی، عمر، عثمان، علي رضی الله عنهم پر همدې تګلاره تللي. ژباړه: آیا تاسې دا انګیرئ چې همداسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکینیو مؤمنانو راغلي ول؟ پر هغو ستونزې راغلې، کړاوونه ورته ورسېدل او ولړزول شول. حسبنا الله ونعم الوکیل. الله تعالی ته د چارو سپارل، پر هغه توکل کول، د هغه پریکړه خوښېدل، پر هغه ښه ګمان کول، د هغه پر ژمنه باوري کېدل او د مصیبت د ختمېدو انتظار کول د ایمان سترې میوې او صفتونه دي. کله چې ابراهیم علیه السلام اور ته وغورځول شو نو داسې وویل: حسبنا الله ونعم الوکیل. زموږ لپاره الله تعالی کافي دی او هماغه ډیر ښه کارساز دی. نو الله تعالی ورته له اور نه ګلزار جوړ کړ. زموږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه یاران چې کله د قریشو لخوا له ګواښ سره مخ شول نو داسې وویل. ژباړه: زموږ لپاره الله تعالی کافي دی او هماغه ډیر ښه کارساز دی. الله تعالی ډیر ستر لورونکی دی. انسان د خپلې کمزورۍ له امله نشي کولی یو په یو له حوادثو سره پهلواني وکړي، خو دی به خپله ستونزه او ضعف الله تعالی ته عرض کوي او پر هغه به تکیه او توکل کوي. ژباړه: پر الله تعالی ډاډه اوسئ که تاسې مؤمنان یاست. څوک چې غواړي د خپل ځان خواخوږي شي نو پر قوي، زورور او غني رب دی توکل وکړي او همدغه خبره دی خپل شعار وګرځوي چې حسبنا الله ونعم الوکیل. زموږ لپاره الله تعالی کافي دی او هماغه ډیر ښه کارساز دی. کمال نه لري او پوره وړی نو بیا هم غږ وکړه چې حسبنا الله ونعم الوکیل. زموږ لپاره الله تعالی کافي دی او هماغه ډیر ښه کارساز دی. که د ظلم له زور او د دښمن له شوره ویریږي نو غږ وکړه چې حسبنا الله ونعم الوکیل وکفا بربک هادیا ونصیرا. ژباړه: زموږ لپاره الله تعالی کافي دی او هماغه ډیر ښه کارساز دی او ستا لپاره ستا رب لارښوونکی او مرستندوی کافي دی. هغه چې سینه پراخوي او غمونه شاته تنبوي، د الله تعالی پر ځمکه سیر او سفر کول او د کائناتو په غوړول شوي کتاب کې د قدرت قلم ته ځیرنه ده چې د وجود پر صفحاتو یې د ښکلا شاهکاري وګوري. له واره له کوره راووځه، وړاندې وروسته ښکته پورته، لوړو ژورو ونو او غنو غرو رغو ته فکر وکړه. هو همدا اوس وځه، له سترګو دې د ناپوهۍ تورې پردې لرې کړه او د کائناتو په ننداره کولو سبحان الله ووایه، نو ډیر څه به ترلاسه کړي. د دې عکس په یوه تنګه کوټه کې ځای پر ځای کېدل د ځان وژنې لپاره تر ټولو ښه لاره ده. ستا دغه تنګه کوټه نړۍ نه ده او نه ته عبارت له ټولو خلکو څخه، نو ولې د ځان هیڅ په هیڅ د غمونو چاپیریال ته اچولی؟ ژباړه: ووځئ که سپک یې که درانه. طب پوهان وایي که څوک د نفسي ثقالت ښکار شي، پر سترګو یې تیاره راشي، کور پرې تنګ شي، نو سفر دې وکړي. نو راځه له موږ سره یو ځای سفر وکړه، په کائناتو کې فکر وکړه او نیکمرغي ترلاسه کړه. ژباړه: او د اسمانونو او ځمکې په پیدایښت کې غور او فکر کوي. هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زموږ ربه دا ټول شیان تا بابیزه او بې مقصده نه دي هست کړي. د مصیبت علاج:
امام ابن الجوزی رحمه الله فرمایي که څوک په یو مصیبت کې ښکیل شوی وي او ځان ترې خلاصول غواړي نو ورته پکار ده چې دغه مصیبت په خپل ذهن کې دومره لوی وانګیري چې راتلونکي ټول مصیبتونه ورته واړه ښکاره شي او همدا شان دي د دغه مصیبت په بدل کې ترلاسه کیدونکي ثواب ته سوچ وکړي چې دا هسې نه دی بلکې پر دې مصیبت د صبر په پایله کې دومره لوی اجر هم راکړل کیږي بل باید پر دې وپوهیږي چې تر دې هم بدتر شته نو هله به ورته پیښ شوی مصیبت غنیمت ښکاره شي همدا شان که مصیبتونه نه وای نو چا به د راحت د راتلو تمه نه کولای بل باید له ستونزو سره لاس او ګریوان کس پر دې پوه اوسي چې دا ستونزمن حالت به د ده په کور کې هومره پاتې وي لکه یو ناشنا میلمه چې څومره له چا سره تم کیږي ځکه داسې کس په خپل کار یا په خپل هدف پسې ګرځي که د چا کره شپې ورځې نه تیروي او چې کله بیرته خپل کور و کلي ته ستون شي نو د خپل کور به ستاینه او غندنه کوي که ښه میلمستیا یې ورکړې وي نو په خپلو بنډارونو کې ستایي او ښه چلن یې ورسره نه وي کړی نو غندي یې لکه چې خلک د یوه میلمه په اړه داسې سوچ کوي هسې نه چې سبا راپسې خبرې وکړي له دې امله یې ښه قدر کوي نو مؤمن ته پکار دی چې د ستونزو او مصیبتونو همداسې میلمستیا وکړي خپل ټول بدني غړي په واک کې ولري په دې فکر چې له ژبې یې کومه تیره پاتې خبره ووځي او د مصیبت میلمه ترې خپه لاړ شي